خلک کیسه کوي سلیمان علیه السلام پیغمبر و د ټولې دنیا باچا و، حتی د مرغانو، د باد، د حیواناتو، د لیوانو، د پیریانو، د ټول باچا و. نو دغه موږ سیملا چرګک بولو، څوک یې ببوکی بولي، څوک یې څه بولي، په عربي کې هدهد ورته وایي. دغه بیا دغه خدمت و د سلیمان علیه السلام سره بتی. د سلیمان علیه السلام ډېر غټ کټ و چې په خپل ځای کې به بیا راشي، پر دې کټ به فوج و، مرغان به و، دا به ولاړی به د یوې میاشتې مزل یې له سره ته غرمې کوه. بیا چې به چیرې کټ کښته کوي، بیا به نو کله سارا وه، د سلیمان علیه السلام پیغمبر و، اودس به کاوه، نو به دی راغی، دی او بین اوبه یې لیدې هدهد، زیاتې به وګرځېدی وګرځېدی، یو ځای به مچوکه وواله، سلیمان علیه السلام به پیریانو ته دغه ځای وکړي، هسې به وکنی ښایسته صحابه سو. نو یو وخت دی ورک سی سلیمان علیه السلام، لا ارى الهدهد ام کان مالی، لا ارى الهدهد ام کان من الغایبین. ما ته نه معلومیږي چې دی اوس ورک ده، زه نه وینم دی بل مرغه شاته ده که تللی دی تللی ده. ول ما ته سودا راولوېده، دا د مرغانو به خپل سب و، ما ځان پورته کړ. سړی ته وګوره څه شی دي. لاړم 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 لاړم، ډېر پورته ولاړم، یو ډېر ښایسته باغ مې ولیدی. پر دې باغ راکښته سوم، یو بل هدهد ده، هغه ته مې وویل مال دا د چا علاقه ده؟ هغه ویل دا خو د دغه د بلقیس باچهي ده. ومال بلقیس بیا څه شی؟ ول بلقیس دلته ښځه ده. ته له کومې خوا رالې؟ مال زه د سلیمان علیه السلام عسکر یم. هغه ویل سلیمان علیه السلام بیا څوک ده؟ موږ دلته د خره پر چا کندار جوړ کړی ده، ته وه سلیمان علیه السلام. بس نو بیا دی والوېتی شاوخوا د بلقیس تخت یې ولیده، یو ډېر ښایسته تخت، بلقیس ښځه. نو ده دغه تماشه راوړه. سلیمان علیه السلام وویل چې دغه هدهد که چیرې حاضر سی، زه تحقیق ځینې کوم، چې د خپل ځان د غایبېدلو وجه وویله، دلیل یې په زړه پورې و، نو خو خلاص به کنې دا بڼې ټولې ځینې شکوم، د مژیتانانو په شاره کې یې غورځوم چې مژیتانان ټول سره پر راسي په اخته شي، داسې چل به پرې وکړم. دغو نه و هدهد حاضر شو. هدهد ته وویل چې چیرې تللی؟ هغه ویل داسې کیسه مې راوړې ده، من سبأ بنبأ عظیم، د سبا علاقې څخه مې ډېره غټه کیسه راوړې ده، کیسه درته نه یم په خبر. هغه ویل څه کیسه ده؟ ویل هلته د ښځې باچهي د بلقیس، ته وایه زه د ټولې دنیا باچا یم، هغې ښځې ویله که ته پېژندې، ولها عرش عظیم، ډېر ښایسته کټ. نو اول وار چې راغی سلیمان علیه السلام ته رانږدې سی، دغه لکۍ یې دی ببره کړه، وزرونه یې دی کښته وځړول، داسې په کږه غاړه راغی، اوس عاجزي کوي. سلیمان علیه السلام تر دا چرخولې راونیوی، راکش یې کړي، ده وخندل. د ده په خندا سلیمان علیه السلام پیادی. سلیمان علیه السلام ته غضب ورغلی و چې دا زوی مړی په دغه حال کې خاندي لم. دا وایي ده ته ویل پر څه شي دې وخندل؟ ده ویل پر ده مې وخندل چې ته د الله په حضور کې په قیامت حاضر شې، که الله د غی راکش کړي ته به څه کړې؟ وینې ده ته دا تنبیه ورکړه چې اصلي غالب طاقت خو الله ده، ته څونه په دې خپله باچهي خطا یې، پر ما دې زور بالا ده، اوس مې باندې شکیې میږیانو ته مې اچې. نو بیا به الله له تا تحقیق وکړي چې دا ولې؟ ول پر دې مې وخندل، که الله ته د غی راکش کړې په قیامت، بیا به ته څه کوې؟ سلیمان علیه السلام خو پیغمبر و، هغه پوه دستې زیاتې ویل چیرې تللی وي. نو دا کیسه ورته وکړه چې داسې باچهي وه، داسې و. خیر د هغه خو نو بیا د خپل ځای کیسه ده په سوره اسراء کې. الله جل جلاله په دا والله عزیزون کې حقه نقطه بیانوي چې هدهد و سلیمان علیه السلام ته وویل پر هر چا چې دې وس بالا سی، دا چورت وهه چې پر ما لوړ طاقت شته، نو به له سده نه وځي، کنې د غیب سړی دستي له سده ووځي. دا خبره الله کوي. د دې ښځې په رابطه یې دا خبر وکړه چې د دا ښځې سره یې تېری مه کوه، ځکه که څه هم ته زورور یې، تا تېری وکئ، الله بیا پر تا لوړ دی، الله دې بیا راګرځوي، بیا تحقیق در سره کوي. د تحقیق محکمه خو بله ده د عدل، چې بیا نه روپۍ غواړي، نه واسطه غواړي، نه هېڅ کار نه کېږي، بس وچ کلک به عدالت قایمیږي. والله عزیز الله غالب ذات. وبېږي.